السلام علیکم. زم طارق ضیا صدیقی. پام واړوم د نن ورځې تازه سپورټي خبرونو ته. د افغانستان په کرکټ بورډ کې د فساد په اړه هره اونۍ څو خبرونه خپرېږي چې مسؤلین د کرکټ بورډ پیسې په خپلو شخصي امکاناتو لګوي او حتی د لوبغاړو میاشتنۍ تنخواهی هم نه ورکوي. سریلانکا د 2019 میلادي کال د اکتوبر میاشت په سر کې پاکستان ته 3 ورځنۍ او 3 شلوریزو لوبو لپاره سفر کړی. یو ورځنۍ لوبې یو پر وړاندې مساوي شوي او د شلوریزو لوبو سیریز 3-0 پر وړاندې سریلانکا خپل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي لوبډلې فیزیو عظیم ملک چې یو پاکستانی او له تیرې یوې لسیزې راهیسې ډېره موده له افغان لوبډلې سره یې دنده ترسره کوله له دندې ګوښه کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب د افغانستان کرکټ بورډ له عمومي مشر فرحان یوسفزي مننه کړې ده. په تفصیلاتو لپاره لاندې په ډسکرپشن کې لینک ته په هغې کلیک وکړئ. تر بیا ښې چارې.